د امریکا لخوا د باګرام پوځي او هوایي اډې بیرته نیولو او یا د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د کوم جوړجاړي پر بنسټ سپارلو ته د روسیې، چین او هند غبرګونونه. هند له روسیې او چین سره یو ځای د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو پوځي اډو مخالفت وکړ، خو د کابل د اوسنۍ واکمنۍ غبرګون ورته څه دی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. هندي ویبپاڼې ټیلیګراف آنلاین راپور ورکړی چې د ماسکو فارمیټ د وروستۍ غونډې پر مهال هند له روسیې، چین او 7 نورو هیوادونو سره یو ځای اعلان وکړ چې په افغانستان او یا د هغه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو پوځي اډو جوړېدل د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه دي. دا مخالفت په داسې حال کې شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو د باګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو غوښتنه کړې وه. هغه اډه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو تر ټولو ستر پوځي مرکز ګڼل کېده. د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو هیوادونو استازو د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ پر اړتیاو پراخ بحثونه وکړل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې باید پیاوړې شي. د ګډې خبرپاڼې له مخې هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د هغې د ریښو د پرې کولو په برخه کې ملاتړ وشي، ترڅو د دغه هیواد خاوره د ګاونډیو هیوادونو او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ په توګه ونه کارول شي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي ترهګري نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې او نړۍ د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. په غونډه کې د هند ترڅنګ د روسیې، چین، ایران، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان استازو ګډون کړی وو. ګډونوالو ټینګار وکړ چې افغانستان باید د سیمې اقتصادي اړیکو برخه شي او د نښلونې په سیمه ایز سیستم کې فعاله ونډه ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.